تا په باغ راغ د چا ونه کړې چې میړونه یې ویښه هغه هېواد ښه چې د بل کور ته اور نه وړي خپله سوځي د مسکو ځینې سلزله بلګراد ښه په یارانه دې پوه نه شوم په جدایي دې لکه مالګه ویلې شومه ډېرو درانه استاذ د جهاد د پړاو استاذ د جهاد د ادب او د تاریخ استاذ او راغلو مشرانو مېلمنو عزیزانو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاذ د لرې مسافرۍ نه راغلی زه دویمه جلسه تعقیبوم. د برکت سړی د داسې ښکاري چې په دې اوړي کې د کانادا د یخ موسم نه ځان سره څه راوړي. هغه ورځ چې په عمان کې مې زما یخ کېده او نن هم چې دلته راغلی یم واسکټ مې غورځولی یخ مې وشه. په هر صورت زما عزیزانو زه خپلم سره د دې چې ډېرې بوږنوونکې ورځې په موږ او تاسې تېرې شوې او ډېرې ښې هم پکې راغلې، خو رښتیا درته وایم چې مغه د پښتو لنډۍ ده چې د فتحو په خوند پوه نه شو. او قرآن کریم هم وایي چې دوزخیانو ته وایي چې ما سلککم فی سقر، دې ځای ته څه شي راوستی؟ هغوی ویل لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. کم اورېدی او سوچ هم درلودی، سوچ هم کولی، دلته به نه راتلو. په هر صورت قرآن کریم نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون. عظیم پروردگار نون چې مشمانه یې واخلې، هدف آخر د دې علم واخلې، هر شی چې واخلې خو قلم او په کرښو قسم خوري. هغه پوهېږي چې دې کې څونه زور ده او پیغمبر ته سره د دې چې لیک هغه یې نه درلوده ورته وایي چې اقرأ، بیا دویم ځل ورته وایي چې اقرأ بسم ربک الذي علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم. من خپلم په ژوند کې پوهېږو استاذ په هېڅ پروتوکول کې برخه نه لري. دلته چې ورته راغلي دي هغه خلک راغلي دي چې هغه اهل قلم دي او زه فکر کوم چې زه په ښه نیت راغلی یم. په ټولو مې باور ده چې انشاءالله په همدغسې یو احساس راغلی او زمونږ احساس مخکې مې وویلې چې په دې افغانستان کې چې کم ده، احساس کم ده چې زمونږ د دې انډیوال څنګه دې تخلص ته فکر شوی. په هر صورت دلته موږ یو احساس راوستی. زه خپله رښتیا درته وایم په دې افتخار کوم چې استاذ خدای زمونږ د نسل او زمونږ د پړاو مشر او یو نیمه قبله و. هر چا ورته تلیفون کوو، هر چا پوښتنه ترې کوله، هر چا خپل لیکلي ثقه کول او داسې ورسره راغلو چې دا ټول برکت د علم د تحقیق او د هغې لیوني عشق ده چې د ملت او د تاریخ سره یې درلوده. زموږ قرآن کریم هم عزیزانو دا کتاب د نورو کتابو سره همدغه دوه تفاوت لري چې په ادبي لحاظ قرآن شریف ډېر اوچت ده او قرآن تقریبا دوه برخې تاریخ ده. زښته زیات تاریخ پکې راغلی او مختصر راغلی خو ګلالی راغلی. داسې زم درته وایم چې شاته چې لاړ شو موږ به د تفسیر استادان هم لرو،
موږ به د حدیثو استادان هم لرو، موږ به ډېر شی لرو. هر ملک هم داسې ده. یعنې تاسې باور وکړئ چې سړی فکر کوي دا حبیبي صاحب سره د دې چې په ناکامو او غلطو مرحلو کې راغی، مګر دې انسان څومره د دې ملک تاریخ ته خدمت کړی، څومره خپل عمر دې دپاره وقف کړی. غبار سره د دې چې په ایدیالوژي لحاظ د خپل وخت د یاغي پړاو نه متاثر و، ولی په خپل کتاب او تاریخ کې ما چې لوستی ایبه ابن پار کتاب کې غیر د قرآن نه او یبه پکې، مګر حقیقت خبره دا ده چې هغه پاکستان او سعودي چې زه پکې اوسېدلی یم دغسې یو مورخ نه لري. سړی چې کتاب ولولي پوهېږي څومره انصاف ورسره ده، څومره عمق ورسره ده، سره د دې چې موږ په ډېرو لحاظو سره متفاوت راغلی یو. زه دا خبره درته کوم چې دا دعوې چې ته ووینې دې ملک کې بهترین خلک تیر شوي، خو همدغسې د دې خلکو کردار غلط ماحول چلنج کړی، لکه دا موږ او تاسې چې وینو. موږ خو بله ورځ مې استاد ته وویل چې یوازې د فرهنګیانو سره په دې خاطر چې دا د هغه خلک دي، د قلم خلک دي، مینه مو سره پاتې ده. که دا هم نه وای موږ به څونه مایوس وو. نو استاد لله الحمد ډېر ښه راغی او انشاءالله د دې ملک دپاره به او د دې پاتې نسلونو دپاره دونه څه پرېښي چې هغوی فکر وکړي چې د بحران په زمانه کې په دغسې یو فقیر او پریشان انسانانو دومره څه کړي. زه باور لرم چې موږ په تقییم او ارزیابۍ کې متفاوت یو، مګر د استاد متن د ده راپور د ده لیکنه خپل عمق لري، داسې عمق لري چې یو سړی تحقیق کوي، که یو سړی ماستري لیکي، یو سړی د افغانستان د تاریخ په رابطه معلومات اخلي، نو بیا به د ډېرو خلکو د کتابونو نه وانه شي اخیستی. ځکه د ده په کتاب کې داسې څه دي چې خلک ایله پرې باور وکړي او پوه شي چې دا متن خپله دا متن ګویا ده د ده چې داسې ده. ډېر خلک دي داسې ډېر کتابونه یې ولیکل. ما ته د صمیم صاحب هغه خبره رایادېږي، چا ته یې لږ نصیحت وکړ چې دا سیاست خو پېښور کې بازاري شه، د خدای دپاره دا فرهنګ مه بازاري کوه، کم لیکه ښه ولیکه. نو په هر صورت زما دوستانو زه دا شی درته وایم چې افغانستان ښه تاریخ لري، واقعیتونه په 19مه پیړۍ کې، په 20مه پیړۍ کې په اسلامي نړۍ کې د دې نه خبرساز خبر جوړونکی ملت نه ده تیر شوی. د چې نتیجه ګیري کې اشتباه شوي دي او موږ بیا هم مسلسل تللي یو، بېله خبره ده، مګر حقیقت خبره دا ده چې موږ یو داسې هېواد یو او داسې یو تاریخ لرو چې زموږ ځوان نسل نه باید د ځینو د غلطیو او د دغسې اوضاعو چې د داخل نه او د بیرون نه راباندې وتپل شوې، باید د خپل ملت سره مینه کمه نه کړو. زه دا خبره کوم چې دا اوس ملا صاحب ضعیف هغه دا تاسې به دوه کتابه یې لیکلي دي، د افغانستان سفیر و، زه یې وینم متوکل صاحب د افغانستان وزیر خارجه و، زه یې وینم دغه استاد رافع ده، داسې په دې افغانستان کې ډېر خلک څومره دا سیاستوال او دا د هغه د شعار تجاران څومره د دې په رابطه بې باکه څنډې ته روان دي.
یعنې د داسې خلکو نه خو باید ډېره استفاده وشي. زه وینم په دې ملک کې داسې خلک دي ښه د یو نه استفاده ونه شوه، دا خو ډېره جفا ده. زه دا خبره کوم چې حقیقت خبره دا ده چې مغه قرآن شریف چې وایي چې لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. نو زمونږ ملت ته یو څه چې ورپاتې دي همدغه دوستان یاستئ تاسې. مخکې دلته یو ورور ډېر ټوکې ټکالې وکړې، زه ډېر خفه شوم. نو ډېر احتیاط پکار ده، ولاکه ښه روان یو، ولاکه زه پوهېږم چې څه به پېښېږي. چا فکر کاوه چې یوګوسلاویا به دونه ټوټو باندې تقسیمېږي؟ پاکستانیانو فکر کاوه چې بنګلادیش به هند هغسې تېنه جدا کړي. یعنې د خپل ملک په رابطه ډېر هغه پکار ده، ډېر سوچ پکار ده او حق خبر کول پکار دي. او فرهنګیانو ته پکار دي چې ډېر دغه د ودونو هغه کلچر نه، دغه شعر و شاعري یعنې تراب. من یو تراب لرو، متاسفانه چې چا یو کور هم ورنکړ. متاسفانه چې یو تجار من خو وینو دا تجار د سیاستمدارانو ته څنګه بوجۍ کېږي، سره د ده چې ښه پوهېږي چې دا پیسې د پروژو دپاره ورکړي چې ده ته یې ورکړي او دولت ته یې ورکوي. ولې د مطیع الله تراب غوندې یعنې سړی د فکر وکړي چې سړی د سواد په دغه حد کې دومره ژور احساس او دومره د خپل ملک او د خپل خلکو سره پیوند. زه په هر صورت استاد ته وایم چې په موږ د دې نه هم زیات حق ده او خدای دې تا تر ډېرو راته ژوندی لري او ښه شو چې راغلی. دا نن شپه دی چې موږ وینو زموږ دپاره 1 میلیون ارزې. پروردګار دې دا ملک باعزته لري، پروردګار دې وساتي، پروردګار دې دا د امپراتوریو مرکز چې تر 7 زیاتې امپراتورۍ او داسې امپراتورۍ پکې تېرې شوي دي چې 7 پیړۍ یې دوام کړی.